إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ګرانو اوریدونکو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات، د هغه د ژوند سیرت تاسې د صفا راډیو څخه اورئ. تیر درس کې تر دې ځای د نبی علیه السلام په ژوند خبره کړې وه چې مدینې طیبې ته نبی علیه السلام راځي او نبی علیه السلام په یو کور، علي رضی الله عنه په بل کور، ابوبکر صدیق رضی الله عنه مختلفو کورونو کې دوی اوسیږي. د مسجد قبا تر څنګ نبی علیه السلام 4 شپې تېرې کړي دي او نبی علیه السلام د مسجد قبا طرف نه بیر روانېږي او خپله د مدینې چې کومه ساحه ده نبی علیه السلام په دې طرف باندې ځي، ځکه د الله تعالی په امر باندې الله تعالی ورته وحی کوي چې دې ځینه لاړ شه. نبی علیه السلام دغې ساحې نه راځي، په خپلې سورلۍ باندې سور دی او کوم چې د نبی علیه السلام ماماګرې دی په مدینه منوره کې بنو نجار قبیله، دې قبیلې پسې نبی علیه السلام خبر ولېږه چې تاسې راشئ. دوی رالل او مسلح رالل، تورې ورسره وي، اسلحې د وخت موافق دا ورسره وي. د نبی علیه السلام نه ګر چاپېره ودرېدل. نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی په اوښانو سواره شو، روان شو، د مدینې په طرف باندې روان دي. د مسجد قبا د ساحې نه حرکت کوي او دا د جمعې ورځ ده، سهار وختي دی، لږ وخت پې تېر شوی دی. دلته لاره کې دوی له مخې له اوکند راځي په نوم د رانونه. دلته د بنو سالم قبیلې جومات راغی. دغه ساحه کې نه جومات خو نه و، جومات بیا جوړ شو چې دغه ځای کې نبی علیه السلام د جمعې مونځ بیا ادا کړی دی او دا یوه طرفي غوندې سیمه وه. د جمعې مونځ دا په اطرافو کې هم کېږي، په ښار کې هم کېږي، بانډو کې هم کېږي. د دپاره دا شرط نه ده چې هلته د جرن دی، هلته د ماشین دی، هلته د وړو ځای، هلته د دوکان، هلته ضرورتونه پوره کېږي. جمعوا حیث کنتم، د عمر فاروق رضی الله عنه نظر و. نبی علیه السلام دلته بنو سالم قبیله کې اول د جمعې مونځ کړی دی. مدینې منورې ته چې کله څوک لاړ شي هلته به دا وګوري مسجد الجمعه په نوم باندې یو جومات اوس هم شته دی چې هلته نبی علیه السلام اول د جمعې مونځ کړی و. نو هلته هم په همدې نوم باندې جومات جوړ شوی دی. ځینې علما دا نظر کوي چې نبی علیه السلام مسجد قبا کې 2 ورځې تېرې کړي دي او هلته د جمعې مونځ نه دی کړی، ځکه وایي اطراف و. مخکې موږ دا خبره کړې وه چې اختلاف د علماو په کې دی، خو صحیح نظر دا دی چې نبي علیه السلام په مسجد قبا څخه 4 ورځې تېرې کړي دي او د هغې نه وروسته د جمعې شپه هلته کړې. د جمعې په سهار د مسجد قبا د ساحې نه راغلی دی، بنو سالم قبیلې ته چې رسېدلی دی، رانونه په نوم چې کومه سیمه وه، دغه ځای کې نبي علیه السلام بیا د جمعې مونځ کړی دی. هلته چې نبي علیه السلام مونځ نه دی کړی، وجه دا ده چې د جمعې مانځه ټیم پې نه دی راغلی. او بل دا کوم ځای کې چې دا مونځ کړی رانونه علاقه، دا هم داسې اطرافي غوندې سیمه ده. بل په هغه وخت کې مدینه منوره په خپله غونډه اطراف غوندې و. د مسجد نبوي چې کوم ساحه کې واقع دی، داسې سیمه بازار غوندې نه وه. هغه وخت کې ټوله سیمه هم داسې اطرافي غوندې وه، خو نبي علیه السلام په دغه ساحه کې یو مونځ وکړ. کله چې نبي علیه السلام ته مونځ کوي، د مانځه نه وروسته نبي علیه السلام بیا روانېږي. کومې ساحه کې چې مسجد نبوي دی، دې ساحې ته نبي علیه السلام ځي، په خپلو اوښه بېرته سورېږي. نو دا بنو نجار قبیله، بنو سالم قبیله نبی اسلام ته راجمع شو، ورته وایي چې هلم الی العدد، هلم الی العدد والعدد یا رسول الله. ای د الله رسول، زموږ شمېر خو ډېر زیات دی، تل ته موږ سره ولې نه پاتې کېږي؟ ته کوم خواته ځې دی الله رسوله؟ سامان ښه ډېر دی، هر څه شته دی. او د نبی علیه السلام موخه چې وه
په دې وخت کې عتبان بن مالک او عباس بن عباده بن نضله دوی نیولې وه او نبی علیه السلام به دا خبره کوله چې دلته ایثار شه. نبی علیه السلام په اوښو باندې سور دی او ملګرو ته وایي چې دعوها فانها مأموره، زما د اوښه پرېږدئ چې دا ځي په کوم طرف چې دا لاړه بس همغه به د دې ځي. اوښه دې ذکر راوځي د الله حکمت دی، دې ځینې دا روانه شوله او نبی علیه السلام دا نه کوي چې په خپل سر د صحابي د کور مخکې کښېني یا په خپل سر د صحابي کور ته دا لاړ شي، یا دا و چې دغه ځای زما د اوښې دپاره دغه دی کافي دی. ځکه صحابه کرام خفه کېدل، هر صحابي دا غوښتنه وه چې د ما کره پاتې شي، د هغو ډېره مینه وه. اوښه روانه وه، شاته ملګري ورپسې دي، نبي علیه السلام په اوښه باندې سور دی. هر صحابي د انتظار کوي چې دا به زما په طرف ته راځي. ځینې تاریخي کتابونو کې دا راځي چې طباع حمیري چې کله په مدینې باندې حمله کوله نو د مدینې خلکو سره ډېر جنګونه کړي وو. هغه وخت کې چا ورته ویلو چې دوی باندې حملې مه کوه، دا خو د آخري پیغمبر د هجرت ځای دی. هغې بیا د مدینې په خلکو جنګونه بند کړل او مدینه کې یو کور جوړ کړی او دی ویلو که چېرته آخري پیغمبر راغی دې کور ته به راځي. نو نبي علیه السلام په دغه وخت کې د ابو ایوب انصاري د کور مخې له د اوښه چو شوې ده، بلکې کور سره نږدې ده. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د ده په کور کې بیا د نبي علیه السلام شپې راغلې. نو د اوښه روانه ده، د کوم ځای کې چې اوس مسجد نبوي دی د دروازې سره د اوښه چو شول. نبی علیه السلام ویل چې ها هنا المنزل ان شاء الله، دا به زما د اوسېدو ځای ان شاء الله، او دا هم د بنو نجار علاقه ده. مخکې نبی علیه السلام د بنو سالم د علاقې نه راغی چې دا هم د دوی اکرام وشو په دې ځای کې. او ابو ایوب انصاري چې دې کور ته نږدې رضی الله عنه هغه نبی علیه السلام ته راغی او نبی علیه السلام ته وایي چې المرء یکون حیث یکون رحله. دا خبر نبی علیه السلام وکړله چې خلکو ته مطالبه کوله ته به زمونږ ځله چې زمونږ ځله. نبی علیه السلام وایي کوم ځای کې مطلب زما سامان پالانې زه عمل ته یم، سړی به په همغه ځای کې موجود وي. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د ده کور سره د نبی علیه السلام د موقعیت چې دا ډېر نږدې و. دا راته راغی نبی علیه السلام یې ویل چې د قیلولۍ وخت دی او زه د غرمې خوب کوم. نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی ته لپاره د غرمې د خوب ځای تیار کړ، دوی هلته خوب وکړ. ابو ایوب انصاري صحابي چې دی رضی الله عنه د ده کور په مدینه منوره کې 2 چته و، لاندې چت کې به دو، پاس چت کې د کور مالک، لاندې چت کې نبی علیه السلام. سیرت کتابونو کې راځي هغه به د شپې د کوټې په دې غاړو ګرځېدل او چې لږې اوبه به توی شولې زر به پاکې کړلې داسې لاندې چت ته اوبه ورنه شي او دا به یې بد هم ګڼه چې موږ پاس یو دوی لاندې دي. نبی علیه السلام ته ویل ای د الله رسوله تاسې پاس څملې موږ به لاندې شو، بېادبي ده. ورته ووایي نه زما لیدلو ډېر خلک راځي بیا په عذابېږم د ډېرو ښکته کېدلو سره. نو هغه هلته اوسېدل. د ده خپل نوم دی خالد بن زید او دا د ترکیې چې کوم علاقه ده قسطنطینیه، دې علاقې ته جهاد ته تللی او هلته دا وفات شوی دی او ډېر اوچت صحابي دی. نبی علیه السلام د په کور کې په مدینه طیبه کې شپې تېرې کړي دي. دې نه دا معلومه شوله چې د نبی علیه السلام ادب کوونکي صحابه کرام دي، ډېر ادب په صحابه کرامو کې د نبی علیه السلام انتهایی ادب کوي. د هر صحابي د ژوند حالات که سړی څېړي نو دا پته به د انسان ذهن ته ولګي شعر کېدی شي همدې به ډېر احترام کوو. یو د بل نه ډېر احترام د نبي علیه السلام ملګرو کړی دی، د نبي علیه السلام ډېر زیات احترام یې کړی، ځکه د ډېر احترام او ادب چې دی صحابه کرامو له دومره اوچت مراتب ورته هم ورنصیب کړي دي. یوه ورځ تاریخ کې راځي چې ابو ایوب انصاري د نبي علیه السلام کور ته خوراک راولېږه. دی به خوراک د خادم په لاره لېږه او داسې به رالیږه چې څوک په دې پوه نه شي چې دا خوراک چا راوړه. نبي علیه السلام ته خوراک راوړی او خوراک په هغه ورځ نبي علیه السلام بیا نه و خوړلی. نو ورنه پوښتنه کوي د الله رسوله دا خوراک تا نه و خوړلی؟ نبي علیه السلام ورته وایي چې دې خوراک سره اوږه م وکه نه. نو نبي علیه السلام اوږه نه وه خوړلی و دا خوراک مې ځکه ونه خو دې کې اوږه وه او زما سره هغه خلک ما ته راځي زه هغو سره خبرې کوم چې تاسې هغو سره خبرې نه کوئ، زما د چا سره تعلق دی مطلب دا دی چې هغو دا ښه نه ګڼي. اشاره یې ملایکو ته وکړله
بیا ابو ایوب انصاري ورته وویل د الله رسول د اوږه حرامه ده؟ وایي حرامه نه ده، لیکن زه چې د چا سره تعلق ساتم په دې خاطر زه نه خورم، ښه نه ګڼي خلک. دې نه دا معلومیږي چې اوږه چې دا کله چې خام وي همدارنګه پیاز چې کله خام وي د دې خوړل به جایز نه وي. کله چې دا پوخ شي او هغه بدبوی د لاړه شي زایله شي بیا به انشاءالله دا جایز وي. دې سره ټول هغه شي چې بدبوی پکې ده چې هغې سره ته جومات له ځي او نسوار دی اچولی، سګرټ دې تازه څکلي دي او پیاز یې خوړلی، اوږه دې خوړلې ده. خو تا دومره جرم وکړه چې د جمعې نه ته ستون شولې. اوس خلک ځي، خلک یې پروا نه لري، د حدیثو مخالفت دی. دې کې سګرټ نسوار دا ټول پکې داخل، دا ټول حرام دي. حیات الصحابه کې یو بله واقعه هم لیکلي دی چې یو ځل عمر فاروق صاحب جومات ته راغی او چې ګوري یو کس چې اوږه یې خوړلې ده، لاس نه راونی جومات نه راویسته او بقیې ادیرې ته راوړي او قبر ته کېنه چې دلته کېنه. څوک چې اوږه خوري په کار جومات ته رانشي وي. درې معلومیږي ټول هغه شیان چې خلک استعمالوي چې د خولې نه د بد بوی ځي، په کار خوله پاکه کوي. هغه اشیاء چې د هغې استعمال نبي سم نه دی کړی هغې سره به ځان وساتي. د دې وجه نه پیاز وغیره وغیره دې سره انسان ډوډۍ خوراک هم بیا ډېرېږي. نو چې کله ډوډۍ خوراک جدا خبره خو چې کله انسان په دې خولې کې بدبوی ډېرېدله ورسره بیا د ځان ساتنه چې ده دا ونه پکار ده. نو نبي علیه السلام چې کله مدینې منورې له داخلېږي، مدینې منورې ته ماشومان راوتلي دي او د خوشحالۍ نه چمبې ورسره دي او جنکۍ دي وړې وړې او دا شعار وایي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. دا اشعار د جنکو ویل موږ باندې د ثنیة الوداع نه سپوږمۍ راښکاره شوله، موږ باندې شکر لازم دی تر څو چې د الله تعالی دپاره یو دعوت کوونکی موجود وي. دا د شکر کلمې دي چې دوی ادا کولې. دغه وخت کې نبی اسلام د مسجد نبوي د آبادۍ پلان ساتي، ځکه بدري ته نبی اسلام راورسېده. مسجد نبوي ته ځکه مسجد نبوي مجدي بنیاد نبی علیه السلام ایښی دی. نو نبی علیه السلام د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې اوسېده او په همدغه شپه چې کله تېره شوله، یعنې د خالي شپه وه چې د جمعې مونځ یې وکړه، دا بېګاله شپه چې د خالي شپه ده، دا نبی علیه السلام د دې کور کې راغله. نو نبی علیه السلام سمدستي خبر ولېږه بنو نجار پسې، د نبی علیه السلام مماګان دي په مدینه کې دي، دوی را وغوښتل او یو اوار میدان غوندې اوار میدان چې دې کې داسې درمن غوندې و، دې کې د کجورو بوټي هم ولاړو او یو دیوال هم داسې وړوکی غوندې پکې و، واړه واړه قبرونه غوندې پکې وو. نبي علیه السلام ملګرو ته ویل چې دغه ځمکه قیامت کې به نجار ته ویل دی خپلوانو دغه ځمکه ما ته قیامت کوي، زه په دې جومات جوړم. هغه ورته وایي ای د الله رسوله دا ځمکه خو د یو دوی یتیمانو ده او دا دوی یتیمان چې د اسعد بن زراره رضی الله عنه په تربیت کې و. نو بنو نجار قبیله نبي علیه السلام ته وایي چې دا رسوله دا موږ وقف کوو تا دپاره. نبي علیه السلام وایي چې نه، زه به ضرور د دې پیسې ورکوم او خپل مال به دا جومات زه جوړوم، ځکه دا لویه قرباني ده، دې کې ثواب دی، اجر دی. او دا نبی علیه السلام دا جومات په خپل مبارکو لاسونو باندې بنیاد تأسیس بیا کېښوده. د دې وجه نه ځینې خلکو کې دا عادت چې کله معمولي جومات هم جوړوي، معمولي جومات بس راځي د ګاډي په لاسپیکر وتړو او د کوڅو کې به ګرځو را ګرځو، راځي سړک باندې به کټ واچو او چغې او نارې به وهو چنده او جومات جوړ جومات جوړېږي. حال دا دی هغه څوک چې کټ کې ناستي او چغې وایي کمې ساحه کې چې دا جومات جوړېږي، تاسې وګورئ په همغه سیمه کې به کوم کورونه جوړ شوي، لیکن دا د هر انسان خپل همت دی. څومره خلک مصرف کوي په دې کورونو باندې، په تشناب څومره مصرف کوي، په حجره، په برنډه، په چت باندې. اوس په دې چتونو کې خلک څومره اسراف خلکو شروع کړی دی، لیکن همغه انسان د اسراف کوونکي د الله په نوم په مسجد جوړولو کې 50 روپۍ چې ورکوي خولې پرې راځي، لیکن بېځایه مصرف دا پای کې ډېر تکړه دی. دا ټول رواجي طریقې دي، د کټونه اچول د چندو دپاره، لاسپیکر یې ګرځول، دا ټول هغه طریقې دي چې دې سره به دا معلومېږي چېرته ته خپل کور داسې جوړو او د الله کور په دومره چغو باندې جوړو. خپل کور چې کله موږ تاسې جوړو چاله چغې نه وو چنده واچوي خپل کور جوړو به، هېڅوک دا کار نه کوي، لیکن د الله تعالی د کور دپاره خلک داسې چغې وایي چې هېڅ هسې مناسب نه وي. دا ټولې غیر شرعي طریقې او ناروا طریقې دي. حلال طریقه دا چې هر سړی د خپل توان موافق مسجد کې باید صدقه وکړي. ته ګوري چې دا مسجد خراب دی
هر سړی خپل حس لري، عقل لري، سوچ فکر لري، نو په کار ده چې هر سړی په دې څه وکړي، صدقه وکړي. دغه د مسجد نبوي ځمکه چې وه دا د سهل او سهیل په نوم دوی یتیمانو، دا د دوی وه. د دوی نه بیا دا واخیستله شوله او دغه ځمکه یې د دوی نه په 10 روپۍ اخیستلې ده، په 10 درهمه باندې. دې کې بیا د جومات جوړ شو. انس بن مالک رضی الله عنه وایي دې کې د مشرکانو قبرونه مو، د مشرکانو قبرونه دا مو دي زموږ لرې کړل او کجورو پکې ولاړې هغه هم لرې کړل، کندې پکې وې دا کندې مو ډکې کړلې. او د مسجد نبوي دپاره دا ځای څنګه شو، دا برابر شو. تقریبا داخل کې ټول مجموعه 100 متره ځای و چې په دې کې د مسجد نبوي تأسیس وشو. او کله چې د جومات جوړېده، د جومات د جوړېدو نه مخکې وار میدان لږ وړاندې هغې کې به صحابه کرام مونځونه کول. دا داسې یو ساحه وه چې هلته د میږې وزې به م راتللې، پشې به یې کولی، په دغه ځایونو باندې به یې د پاس صحابه کرام مونځونه هم کړي دي. ځکه امام بخاري رحمه الله باب قیم کړی، باب الصلاة فی مرابض الغنم، کوم ځای کې چې د میږې وزې څریږي کیني په هغې ځایونو کې د مونځونو کولو حکم. دې نه فایده دا معلومیږي خارجي فایده چې د مشرکانو قبرونه چې په کوم ځینو کې وي نو هلته جومات جوړول جایز دي. د مشرکانو قبرونه به ټول لرې کړي، ځکه د مشرک د قبر کوم حیثیت نشته دی. که د هغې د اډوکي څه شي سپکایا وشو دا شرعاً مهمه نه ده. د مسلمان د اډوکي به عزت کې، د دې به عظمت ډېر زیات کې. یعنې مسجد نبوي ځمکه اصل د مشرکانو د قبرونو وه، قبرونه یې ته لرې کړل، کجورې ته وایستللې، کندې د هغې را ډکې کړلې او جومات یې پکې آباد کړه. او په کوم ځای کې چې د مسلمان قبر وي هلته به جومات نه جوړوي. د مسلمان قبر راسپړل، د هغې اډوکي راغسل دا ماتېږي او د مسلمان چې مړي د هغه اډوکو له ضرر، د هغه وجود ته ضرر، دا داسې دی که ژوندي له چې ضرر ورسوي. ځکه حدیث نه معلومیږي چې تاسې د قبر د پاسه مه ودرېږئ، ښه به دی چې د اور د سکروټې د پاسه ودرېږئ. د قبر به سړی ډېر دغه کوي، احترام کوي. ځینې جاهلان خلک چې وګورې پېښور کې د عبدالرحمن دیره کې وغیره دا چرسیان مرسیان دا پوډریان چرس پوډر بس کې د قبر د پاسه به ناست دي، ګناه کوي او ګناه هم داسې کوي چې ډبله ګناه کوي، ځان په ګناهونو کې سم ورخکېلی. دا ټول ناروا طریقې دي. د مسجد نبوي په شروع کې نبي صاحب په خپله خدمت کوي. نبی علیه السلام په خپله خښتې را اخلي، د یو ځای نه بل ځای ته نبي علیه السلام په خپله نقل کوي. دا مسجد نبوي په ابتدا کې د قبله هم بیت المقدس ته جوړه کړله، ځکه د ځینو علماو په نظر باندې دغه قبله نه وبدله او مربع شکل باندې جومات جوړ شو، ساده جومات جوړ شو، ساده دیوال هم ټیټ ټیټ او چت هم داسې جوړ کړ چې د کجورو لښتې او د کجورو دامنډان دی پاس په دې چت باندې پکې واچول. حتی ځینې دا وایي چې دا به داسې و د پاس چت باندې به د پاسه بیا خټه غوندې مچوله، ځکه دې کې به لمر ښکاره کېده، هوا پکې راننوتله. د غاړو دیوالونه هم د ساده ساده دا جوړ کړل. 3 دروازې اول کې مسجد نبوي ته جوړې کړلې او د کجورو د څانګو نه پاس چت ورته جوړ کړ چې کله به باران راغی د معمولي باران سره مسجد نبوي به څڅېده، ځکه چې دا په عادي شکل باندې جوړ شوی و. صحابه کرام بیا لاړه، د نورو ځایونو ورته خاورې راوړلې او په دې باندې داسې ککړ که د جومات کوم ځایونه چې د لیو هغه یې پې لیو کړل. نبي علیه السلام چې کله دا ولیدل چې صحابه کرام ځي د لرې ځي نه خوړ نه شګې راوړي په خپلو لمنو کې به راوړلې او دلته به اچولې، نو نبي علیه السلام په خوشحاله شو چې دا تاسې ښه کار کړی دی، ځکه چې دې سره مسجد څنګه کېږي، مسجد ورسره نور هم راښه کېږي. د دغه مسجد څنګه دا په ساده شکل باندې په ابتدا کې دا مسجد جوړ و. د نبي علیه السلام ملګري مسجد جوړې او مسجد په اسلام کې ستر اهمیت لري، ځکه مسجد د مسلمانانو مرکز دی، د مسلمانانو د جمع کېدو ځای دی، د مسلمانانو د تربیت ځای و، د مسلمانانو د مسافرو لپاره یو ښه حجره وه. مسجد نبوي کې به د اصحاب صفه اوسېدل، که دا مسافر طالبانو په دې جومات کې به اوسېدل. نور د تمرین دپاره ټول د مجاهدینو دپاره یو ښه مرکز په هغه وخت کې مسجد نبوي. څومره مشکلات چې په مدینه منوره کې دا مسجد نبوي ته به رات، نبي علیه السلام پکې ناست، یو غټه مدرسه هم وه، یو غټه جامعه هم وه، د تربیت ځای یو ښه درسګاه وه، هر څه په همدې ځای کې به راتلل، ماشومان به جوماتونو ته راتلل. جومات په نن دور کې هم ډېر اوچت حیثیت لري، نن دور کې هم پکار ده چې جومات ته ماشومان راشي. سر منځنه بعد د ماخوستن منځنه بعد په دغه ټیمونو کې څه وکړي ماشومان، د مسجد د ایمانه باید درسونه ولولي، د قرآن کریم ترجمه باید پکې وشي، احادیث باید پکې ولوستل شي. د دې وجه نه ځینې اطرافو کې ځینې سیمو کې چې کله د ماشومان جومات ته راشي او ماشوم مانځه کې لږ وخاندي نو خلک ورته په غوسه شي،
په غوسه شي او داسې وال ورکړي چې ماشوم غړم شي په خېټه بیا هم درد دي. دونه سپکاوی د ماشوم چې دی دا شران څنګه دی؟ دا جایز نه دی. او کوم حدیث چې خلک وړاندې کوي چې تاسې ماشومان جوماتونو ته مه راوړئ، هغه روایت منلخري موضوعات کې نقل کړي، هغه روایت سند لحاظ سره صحیح نه دي. مساجد جومات مساجد دي ټول غزي دي چې د مسلمانانو د جمع کېدو لپاره دي. دې د ماشومان راوړل چې ادبیت کې وقاریت کې او ارزه ورته ښودل. کلم چې ماشوم جومات ته راځي نو په کار د جومات دغې په ذهن کې تکینې چې جومات دا ګوره مرکز دی، دا د لوبو دپاره نه دی، دا د میتیازو کول دپاره نه دی، چې ماشوم هم په دې باندې پوه شي. مسجد نبوي خو بیا ساده جوړ خو وروسته عثمان رضی الله عنه په مسجد نبوي کې تغییر او تبدیل وروسته بیا راوړی دی، وروسته یې لږ بدل کړی دی. کله به چې صحابه کرامو مسجد نبوي جوړو نو په دې جوړولو کې هم د اشعار به ویل، اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. یا الله ژوند نه دی مګر ژوند د آخرت دی، انصار مهاجر ته بخښنه وکړي. هذا الحمار لا حمال خيبر هذا أبرأ ربنا وأطهر لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. عمار ابن یاسر صحابي چې دی به چې کله جومات کار کو نو دی به دوه خطې راغستلې او ملګرو به یوه نبی علیه السلام د سر نه خاورې یو ځل د یختان ولا څنډلې د یختان کروړي غوندې و د هغې د یختانو کې شګې نښتې وي، خاورې پکې پرتې وي. نبی علیه السلام ته پاک کړه ورته او دی و چې ویحک لک یا ابن سمیه تقتلک الفئة الباغیه. ای د سمیه زویه په تا افسوس دی، تا به یو باغیه ډله وجني، داسې یو باغیه ډله به چې د خپل امیرالمؤمنین نه به شاته تک کړي هغوی به تا وجني. جومات چې کله جوړ شو په جومات کې مهمه مسله د اذان کولو وه. په جومات کې خو اذان نه و، د هغه نه وروسته په مسجد نبوي کې اذان شروع شو. د اذان باره کې مختلفې مشورې شوي دي. چا ویل چې داسې چل به وکړو یو زنګ غوندې به جوړ کړو، ټالۍ به دې کې خو مشابهت د کفارو سره راځي، دا صحیح نه ده. لکه نن سبا تاسو ګورو په دې مکتبونو کې پوهنتونونو کې یو ټالۍ ویل کېږي چې تفریح شوه چوټي شوه، چې دا ټول مشابهت د چا نه دی؟ د غربیانو نه اخیستل شوی دی. یا د خلکو چې ښکر پیدا کړو، ښکر کې به سورې وکړو، په دې کې به اواز کو، خلک به مانځه ته راځي، ویل دې کې خو مشابهت د یهودو سره راغی. دریم نظر دا یا څلورم نظر چې جنډه پورته کو د مانځه وخت کې، په دې مشوره ونه شوله. بله مشوره دا چې اور به بل کو، خلک به راځي جومات ته چې مانځه وخت یې ویل دا خو د مجوس سره مشابهت راځي. عمر فاروق صاحب وویل چې د مانځه وخت کې به داسې غږ کو چې الصلاة جامعة، په دې باندې ام جمهوري سره رانله. تر دې صحابي د عبدالله بن زید بن عبدالربه صحابي دا په مسجد نبوي کې د شپې وده شوی و. دا و د شپې زه ودیم چې ګورم په خوب کې یو کس راغی او شپېلۍ ورسره ده، وایي مولا دا ما ته راکړه، وایي په دې څه کې؟ ویل موږ مانځله خلک په دې باندې راغواړو. وایي ما د اذان کلمات وښودل چې دا څه کې، دغه دا کلمات واوره او په دې باندې خلک رابلئ که نه. وایي دا کلمات بیا سهار ته ما نبي علیه السلام ته یې وویل، و نبي علیه السلام چې همدا صحیح کلمات دي، همدا بلال ته ووایه. دا د صحابي خوب دی، خو نبي علیه السلام یې تایید وکړو. د هغه نه وروسته د ده نه بې دین جوړ شو. سوال پیدا کیږي دا خو د دین یو ناشنا مسله وه چې د یو عادي صحابي خوب کې لیدلی، سترو صحابه کرام ولې نه دی لیدلی دا خوب؟ په دې شپه دا خوب عمر فاروق صاحب لیدلی دی. خو هر چا چې څومره مجاهده کړي، څومره کوشش چې څوک په مسله کې ډېر کوي، الله یې پکې مخکې کوي. دا صحابي دومره فکرمن و چې دې دا شپه په خپل کور کې نه وه کړې، دا شپه په جومات کې کړې ده، ځکه الله دا سبقه دې ته ورنصیب کړی دی. بیا نبی علیه السلام دې ته وایي چې دا د اذان کلمات وښایه بلال ته، فانه اندى منک صوتا، دا ستانه په اواز کې اوچت دی. دې سره په څنګ کې په مدینه منوره کې مشهور یهودي عالم د عبدالله بن سلام رضی الله عنه دا په اسلام کې داخل شو. دا یو جید عالم و، استعداد پکې و او بنو نجار قبیله کې به دا اوسېده. دا و زه د کجورو په ونه کې ولاړم چې زما ترور چې وه یا مې مور وه خالده بنت الحارث دا وناسته وه او دا خبرې دوی کولې چې د نبي علیه السلام نوم یې واغسته چې دا راغلی د مدینې منورې ته. و د هغه نه وروسته زه راکوزه شوم، مور ته مې ویل چې دا هغه کس دی، دا د موسی علیه السلام ورور دی. ورته مې دا کوم دین چې هغې سره و، وایي همغه دین دې سره هم دی. و د هغې نه وروسته زه د نبي علیه السلام څنګ ته رالم، عبدالله بن سلام وایي چې ومې تک سپین مخ ځلېدونکې څېره وه. وایي ما ځان سره ویل چېره دا خو د دروغجن مخ نشي کېدلی. وی اولینه خبره چې ما د نبی اسلام نه واورېدله وایي دا کلمات یا ایها الناس، ای خلکو افشو السلام، سلامونه خواره کوئ، و اطعموا الطعام، طعام ورکوئ، وصلوا الارحام، خپلولي وپالئ، وصلوا باللیل، منځونه د شپې وکړئ، والناس نیام چې خلک ودئ، تدخلوا الجنة بالسلام، جنت ته به ننوځئ په سلامتیا.
ما د نبی سم دا خبرې واورېدلې وایي د هغې نه وروسته نبي سم ته څه سوالونه مې پرې وکړل جوابونه یې ما ته راکړل وایي هغه جوابونه نشي ورکولی مګر هغه څوک چې هغه نبي زه پوه شم چې دا نبي دی و بیا مې ورته ای د الله رسوله ان اليهود قوم بهت یهودیان تهمت والا خلک دي داسې خلک دي چې بهتانیان خلک دي ته زما باره کې دونه پوښتنه وکړه چې دا په تاسې کې څنګه سړی دی دا لږ پټ شو نبي اسلام یهودو له وایي چې کیف فیکم عبدالله بن سلام عبدالله بن سلام تاسو کې څنګه سړی دی یهود خو په دې پوهېدل چې دا عالم دی دوی ویل چې خیرونه وابنو خیرونه یهودو ویل دا غوره دی پلار هم غوره سړی دی دې وخت دا راښکاره شو کلمه توحید یې ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو په دې وخت یهودو ویل چې شرونه وابنو شرونه دا هم شری دی او پلار هم شری دی د هغې وخت نه نبي رسم ته ښکاره شو دا خبره چې دا څنګه دي دا دغسې غلط او تهمتین خلک دي عبدالله بن سلام په خپله مسلمان شو ښځه مسلمانه شوله بچي مسلمان شو او خپل ترو ته دعوت ورکړ هغه هم ورسره مسلمانه شوله د په کور کې ټول خلک مسلمانان شو عبدالله بن سلام دا بیا پاک صحابي دی ډېره خوشو پکې وه تواضع پکې وه د قرآن کریم تلاوت به ډېر اوچت کوه یو ځل د خپل عبدالله بن سلام یو ځل ما خوب ولیده خوب کې زه یو ښایسته باغچه کې یم او په دې کې باغچه کې یو ستنه ولاړه ده زه په دې ستنې باندې سپاس ورختلم خو دا ختلو ما ته لږ سخت غوندې شو نو په دې وخت کې زما ورسته خادمان راشي هغه ما ونیسي او په دې ستنه باندې مې اوچت کړي دې ستنه کې یوه کړۍ ده کړۍ وزه کلکه ونیسم بیا پورته پرې ورجګ شم کله وزه خوب نه چې راپاڅېدل چې ګورم کړۍ په رښتیا زما لاس کې مې وه و بیا مې نبي علیه السلام ته ویل و نبي علیه السلام مله ویل چې دا باغ چې دی تا چې خوب کې باغ لیدلی دی دا اسلام دی اسلام په دین کې ته داخل شوی هر چې دا کړۍ ده دا کلمه د توحید ده چې دا الله تعالی ته د نصیب کړې ده او انشاءالله چې ته په دې باندې جنت ته رسېږي د دې وجه ځینې خلکو به عبدالله بن سلام ته بې څه شی وم ځینې خلکو به عبدالله بن سلام ته بې جنتي یو نبي علیه السلام په مدینه طیبه کې ژوند کوي او یوه بیبي د نبي سره په دې وخت کې ده سوده بنت زمعه رضی الله عنها بیا وروسته نبي اسلام د دې پسې عایشه صدیقه هم په نکاح کړې ده ځکه مکه مکرمه کې څه خلک پاتې هغه هم بیا وروسته هجرت کړی دی لکه مثلا وروسته چې هجرت وکړو د هغې خلکو نه فاطمه وه ام کلثوم وه اسامه بن زید ام ایمن وه او عبدالله بن ابي بکر و د هغه خلکو دې کې اسماء وه عایشه صدیقه هم وه دې خلکو هجرت نه وکړي دا وروسته پاتې شوي دوی بیا وروسته هجرت وکړو د نبي علیه السلام په قد یو بې لور پاتې شوي چې زینب نومیږي د هغې خاوند ابوالعاص ابن ربیع هغې نه راپرېښودله هغه بیا د بدر د غزا نه وروسته هغه هم راپرېښېده رحیق المختوم کې واقع ذکر ده نبی علیه السلام بیا وروسته نور نکاحونه بیا وروسته ډېر کړي دي خو په دغه وخت کې د نبي سلم نکاح چې وه یوه نکاح وه دویمه چې ورپسې کړې ده په مدینه طیبه کې د عایشه صدیقه وه او د نبي اسلام د مسجد نبوي په څنګ کې وړې وړې کوټې جوړې کړې وي عایشه صدیقه وایي و دومره کوټې وي چې کله به نبي اسلام مونځ کو زه به څملاست سلمه چې کله به یې سجده کوله و زه به داسې وسکونډلمه ما به ځان راټول کړ بیا به نبي اسلام هلته سجده وکړله او په چت باندې به زموږ د کوټې په دې چت باندې به زموږ سرونه لګېدل دا د نبي اسلام ژوند په مدینه طیبه کې چې ډېر عادي ژوند د نبي اسلام ساده ژوند راتلونکي درس کې به انشاءالله تعالی هغه ژوند چې د نبي اسلام په مدینه منوره کې راغلی دی او ابتدایي حکومت شروع شوی دی څنګه ژوند هغوی مدینه کې روان که او کوم کارونه نبي اسلام په مدینه منوره کې ابتدایي مراحلو کې وکړل وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین